اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، نن تاسو ته د یو ټکي طاقت نظر دایرې ته معلومات وړاندې کوم چې څه معنا لري. مخکې له دې چې تاسې د یو ټکي طاقت نظر دایرې ته وپېژنئ، ښه ده چې یوه قضیه تاسو ته وړاندې کړم. د قضیې مفهوم دا دی چې په یوه دایره کې که چیرې دوه متقاطع کرښې ولرو، په داسې ډول چې یوه متقاطع کرښه د دایرې د مرکز څخه تېره شي، نو په داسې حالت کې د هغې کرښې د اجزاو ضرب حاصل چې د دایرې د مرکز څخه نه وي تېره شوي د یوې ثابتې اندازې سره مساوي کیږي چې هغې ته ډي مربع منفي آر مربع وایو. نو دلته مو د قضیې مفهوم په لنډ ډول همدغسې راخیستی دی چې پی ای ضرب پی بي مساوي کیږي ډي مربع منفي آر مربع. د دې موضوع د ثبوت لپاره له دې شکل څخه کار اخلو. دلته د پی بي کرښه د دایرې سره متقاطع ده او د دایرې د مرکز څخه نه ده تېره شوي، او دغه دویمه کرښه د پی ډي په نامه چې ده، دا یوه داسې متقاطع کرښه ده چې د دایرې د مرکز څخه هم تیره شوې ده. د تیرې قاضیې په اساس چې موږ هلته لیکه پی ای ضرب پی بي مساوي کیږي پی سی ضرب پی ډي. اوس دلته یوه خبره تاسو په یاد ولرئ چې د دایرې د مرکز او د یوه بهرني ټکي ترمنځ فاصله په ډي سره ښایو، او د دایرې شعاع په آر سره ښایو. دا خبره تاسو په یاد ولرئ. نو دلته موږ اوس داسې کولی شو ولیکو چې پی ای ضرب پی بي مساوي کیږي پی سی فاصله دغه فاصله ده. نو پی سی فاصله موږ دغسې هم کولی شو ولیکو چې پی او، یعنې داسې کولی شو ولیکو چې پی او منفي او سی منفي او سی، او پی ډي فاصله دغه ټوله فاصله ده. نو دا دغسې کولی شو چې پی او جمع پی او جمع او ډي فاصله، پی او جمع او ډي فاصله. نو دلته بیا دغسې لیکو چې پی ای ضرب پی بي مساوي کیږي پی او فاصله ډي په نامه سره یاد شوې ده، نو د دې پر ځای لیکو چې ډي منفي او سی فاصله په خپله د دایرې شعاع ده، نو آر لیکو ضرب پی او فاصله ډي ده، نو ډي لیکو جمع، او او ډي فاصله هم د دایرې شعاع ده ځکه مرکز د مخي سره نښلوي، نو دا فاصله هم د دایرې شعاع ده، نو دغسې لیکلی شو. اوس پی ای ضرب پی بي مساوي کیږي. که دغه شکل وګورو ډي منفي آر ضرب ډي جمع آر، دا د کوم مطابقت شکل لري؟ ای مربع منفي بي مربع مطابقت شکل لري. نو د هغې مطابقت په اساس که موږ دغه یو ځای ولیکو، نو دغسې کولی شو ولیکو چې ډي په ډي کې ډي مربع، ډي په آر کې ډي آر، او منفي آر په ډي کې منفي آر په ډي کې منفي ډي آر، او منفي په مثبت کې منفي آر په آر کې آر مربع. نو دلته کولی شو ولیکو چې پی ای ضرب پی بي مساوي کیږي ډي مربع مثبت ډي آر او منفي ډي آر ختمیږي، پاتې کیږي څه شی؟ منفي آر مربع. نو دا خبره په ثبوت ورسېده چې
پی ای ضرب پی بی مساوي کیږي ډي مربع منفي آر مربع. ښه اوس دې خبرې ته پام وکئ چې د یو ټکي طاقت نظر دایرې ته څه معنا لري، یعنې اړتیا وه چې مخکې له دې خبرې څخه قضیه ثبوت شي. نو دلته اوس دې مفهوم ته وګورئ چې د ټکي طاقت نظر دایرې ته مفهوم دغسې دی چې پی ای ضرب پی بی مساوي ډي مربع منفي آر مربع د قضیې مفهوم و، خبره ثبوت شوه. نو دلته دغه مفهوم د پی ټکي طاقت نظر دایرې ته بلل کیږي. په خپله دغه د قضیې ثبوت د پی ټکي چې د دایرې څخه بهر یو ټکی دی دلته، نو دغه د پی ټکي طاقت نظر دایرې ته بلل کیږي. یعنې دغه مفهوم چې د یوې ثابته اندازې سره یا د ډي مربع منفي آر مربع سره مساوي کیږي، دا په خپله د پی د ټکي طاقت نظر دایرې ته بلل کیږي چې دغه یوه ثابته اندازه ده. یعنې دغه یوه څه ډول اندازه ده؟ هر وخت دپاره یوه ثابته اندازه ده او په داسې ډول یې لیکلی شو چې پی او مساوي کیږي ډي مربع منفي آر مربع. اوس دلته د پی ټکي طاقت نظر دایرې ته درې حالتونه لري چې د دې وضاحت لپاره مو دلته درې شکلونه پام کې نیولي دي. هغه داسې دي چې که یو ټکی له دایرې څخه بهر وي، نو په داسې حالت کې دغه ثابته اندازه به د صفر څخه لویه وي، یعنې مثبت به وي. یعنې دغسې به وي چې ډي مربع منفي آر مربع به لوی د صفر څخه وي. دغسې هم ویلی شو چې په دغسې حالت کې د پی ټکي طاقت نظر دایرې ته مثبت دی. که چیرې پی ټکی د دایرې پر محیط واقع و، نو په داسې حالت کې ډي مربع منفي آر مربع ثابته اندازه د څه سره مساوي کیږي؟ د صفر سره مساوي کیږي. او که چیرې دغه د پی ټکی نظر دایرې ته د دایرې په داخل کې واقع و، نو په داسې حالت کې دغه ثابته اندازه چې ډي مربع منفي آر مربع ده، دا به کوچنی د صفر څخه وي. ښه ګران زده کوونکو، هیله ده چې موضوع مو زده شوې وي او یو څه مو ترې حاصل کړي وي. هیله ده چې همدغسې په د موضوع کې تاسې تمرین وکئ او د کتاب مثالونه حل کئ. زه باور لرم چې تاسې به ډېر څه ترې زده کړئ. تر بیا، الله مل شه.